کریکت بورد افغانستان برگشت اعضای تیم ملی کریکت به کابل را جشن گرفت. رئیس کریکت بورد تعهد کرد که به اعضای این تیم جایزه نقدی $50,000 داده می شود. دا خو بیخي لیري خبره و چې موږ سره نلکات څنګه ماتور کو، بنگلاديش ته څنګه ماتور کو، پاکستان سره څنګه فایټ کو او بیګنۍ لوبه د هندوستان سره واقعا هم که افغانانو ته څوک وخت ورکړي په هر ډګر کې نو د تیرې شپې څخه دي خلک عبرت واخلي چې دغه استعدادونه او توانایي په افغانانو کې شته او چې خپل استعداد او وړتیا ټولو نړیوال ته په بین المللي میدانونو کې وښیي. تیم ملی کریکت افغانستان شب گذشته مسابقه در برابر هند را مساویانه به پایان رسانید، اما در دوره 4 بهترین جام آسیا در برابر پاکستان و بنگلادیش شکست خورد. کریکت بازان افغان برای راه یافتن به دور 4 بهترین جام آسیا سریلانکا و بنگلادیش را شکست داده بودند. کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان گفت شایستگی تیم ملی در مدت کم قابل تقدیر است. بدبختانه موږ د پاکستان او د بنگلادیش نه سیمیشنو بیل چې ډیر اخري حد ورسېدل، خو ان شاء الله چې بل ځل مخامخ کیږي نو امیدوار یم چې دنه بخلو بکی ان شاء الله ماته به ورکو. نو بیا هم از سوی دیگر نبی ساخیل جام آسیا را فرصت خوب برای تیم افغانستان برای جام جهانی 2019 می‌خواند. ایشیا کپ د موږ لپاره د روان ورلد کپ لپاره یو ډیر ښه فایدهمند ثابت شو، ځکه چې همدا لوبډلې به موږ سره ورلد کپ کې به هم یو مسابقه کوي. نو موږ ته اوس نه معلومات کېږي چې موږ په څه له څه وجه به موږ میچونه داسې کلوز لاړه او وبایلل شو، که موږ ګټل شو که موږ بایلل شو. نو هغه نقطې به موږ ته نظر لاندې نیسو چې هغه څنګه بیرته رفع کړو. راشد خان ستاره دیگر تیم ملی کریکت افغانستان که در مسابقات جام آسیا درخشش خاص داشت از خاطره‌های خوش در این مسابقات میگوید. ټولې لوبې داسې لوبې وکړلې چې یو تاریخي لوبې مو کړلې، نړیوال خلکو تر خوند واخیسته، مبصرینو تر خوند واخیسته. هغې همدا یو خبره په ټول ایشیا کپ کې وله چې کله د افغانستان میچ وي هغه ډېر ټف میچ وي، تماشونکي خوند ترې نه اخلي. لوبسا یو داسې میچ کېږي چې انټرسټینګ میچ وي، تر اخره پورې دا معلومات نه کېږي کومه لوبډله به میچ ګټي. نو دا زموږ دپاره یو ډېر د افتخار دی او د فخر ځای و. تیم ملی کریکت افغانستان پیش از جام آسیا در سلسله مسابقات یک روزه و 20 آوره در برابر ایرلند پیروز شد. قرار است تیم ملی کریکت افغانستان 7 ماه بعد در جام جهانی 2019 کریکت که در انگلند و ویلز برگزار می شود اشتراک کند.